ها مولوی صاحب د خلکو ته زما د ټیوشن په باره کې یو میسج ورکړه که نه چې ټیوشن له خلک راشي سکول چوټیانې شوي دي او زه څه رقم طریقه باندې سبق وایم زما دغه ورته وکړه هلکه په سر کې به څو بجې سر کې د ټیوشن سبق د ماشومانو سر کې و په 9 بجې اوس ما سهار ته کړی دی دا 3-4 ورځې وشولې ماندمر خان ماما تاسو ته خپله دغه کوي هغې نه بعد به بیا زه خپلې خبرې وکړم اوس تاسو ته ماندمر خان ماما خبره کوي زما د خلکو ته صرف داسې میسج ورکړه چې دا قریب الله خان چې دی ټیوشن یې کولاو کړی ماما خبره کوي نو هغې خبره کوي خو موږ نشو را دانګلی هغې نه مسې چې دی ما سره دی د وختي نه خو هغه یو څو ورځې لکه اوس ما دا ټایم بدل کړی دوی ته ټایم نه و معلوم سهار 9 بجې دی اوس دا سکول نه چې بېرته شروع شو بیا بېرته مازدیګر ته شي نو زه په دې کې عربي انګلیسي اردو پښتو دا ټولې ژبې دغه کوم تدریس کوم او د سکول کتابونه د خلکو ته داسې پیغام ورکړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قریب الله قریبي زمونږ د سر ګل او د ټولو خلکو ته محبوب انسان دی دې نه موږ دا پوښتنه کوو د قریب الله قریبي نه چې تاسو دا دغه کولاو کړی دی دستګاه کولاوه کړې ده دا د دین یو دستګاه ده چې په دې دستګاه کې دواړه فایده پکې ده د اذکار هم ورته وایم اوس به موږ د راغلي قریبي صاحب نه پوښتنه وکړو چې تاسو په دې دستګاه کې او د دې دین تعلیم په دې ځای کې تاسو ته د ماشومانانو ته کم دغه ورکوئ تعلیم ورکوئ چې هغه موږ د خلکو ته انفلاق او تشریک وو بالکل په جبو کې چې دی جبو کې زه دغه ورکوم القریب په نوم باندې جبو کې انګلیسي ده عربي ده اردو ده او پښتو ده کومه چې سوچه اصلي افغاني پښتو ده که نه خو اول لکه ستاسو شروع لکه د قرآن او د حدیثو نه کېږي اول زما دا سیستم وي چې اول چې څنګه راشي مونځ ته اړوم مونځ ورته یادوم قربان دا ستاسو ډېره ښکلي ډېر ښکلي فکر دی ځکه چې په دې معنې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث به زه تاسو ته پیش کړم قریب الله صاحبو خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهتره په تاسو کې هغه څوک دی چې وا چې علم وکړي او بل ته یې وښیي نو تاسو ته الله تعالی بهتره انسان ویلی دي او تاسو دا نور زمونږ بچي او زمونږ ورېرونه او زمونږ دا ګاونډیان تاسو روزئ او تاسو دین تعلیم ورکوئ الله هم دنیا و آخر ښایسته که الله دې ستاسو د دین کې خیر او برکت واچوي دا ستاسو ډېر ښکلی کار دی خو دا تاسو موږ ته داسې ووایو چې دا ټیمونه چې تاسو دغه کلي کم ټیم تاسو دې وړو ته دغه کوئ دا انفلاق کوئ او تشریح کوئ ټیمونه د سهار 8 بجو نه د 11 پورې او بیا مازدیګر 4 نه 5 پورې یو کلاس یو صنف او دغه 4 بجې لکه 4 نه 5 پورې بیا خو دا پابند 5 باندې د ماښام اذانونه کېږي ماښام د مانځه د وقفه پکې وکړو هغې نه وروسته بیا د ماښام نه وروسته یو ټولګی چې یو کلاس یو درس د ماسخوتن اذانونو پورې ماسخوتن مانځه نه بعد بیا یو کلاس بلي د غټو هلکانو دپاره د پښتو املا او قرآن دپاره صحیح ده لکه ستاسو لکه دا درس و تدریس لکه د ماخوستن مانځه نه بعد مې که نه 2 کلاسونه ماخوستن مانځه نه بعد کله ناکله زه 9 پورې کښېنم او کله د 8 پورې خواره ورځ ناست یم الله دې د ستاسو ځوانۍ کې خیر او برکت واچوي زه قریب الله صاحب سره ناست وم په خوړ کې کېناستم ورسره نو ده مانه یو څو دغه وکړلو ما ورته وویل چې ستا مصروفیت څه دي وی زما مصروفیت دا دي چې ما د الله تعالی دین ته مخه کړې ده مال شکر الحمدلله په دې معنی نو بیا یې راته وویله چې دا ماشومان ما سره دا فکر شو چې زمونږ دا بچي زمونږ دا ورېرونه زمونږ دا ګاونډیان چرسین او پوډرین او اپینین نشي نو ما ورته وویله چې دا خو د ډېر ښکلی فکر راوړی دی لکه وړوکی دی زمونږ د بچي په ځای دی خو فکر یې لکه ډېر اوچت فکر دی ګوره ځکه چې دا ګوره ډېره درنه وینا ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم وخت کې غار حرا نه راکوشو او خدیجة الکبرا ته وایي زملوني دسروني بړستن رامانې واچوه کمبل رامانې واچوه هغه ته وایي او خاونده و رسول الله څه در باندې وشولو یخنۍ نیولی و دا بیا الله ورته وویله یا رسول الله او خدیجة الکبرا هم ورته وویله چې تا ته الله تعالی پیغمبري درکړه نو ګوره دا بیا الله تعالی ورته وایي چې یا ایها المدثر یا ایها المزمل پاڅېږه خلک ویروه خلکو ته د دین تعلیم وکړه خلکو ته تعلیم و تربیې ریاست خبرې وکړه خلک وروزه وده کېږه مه د جماعت په کونج کې مه کښېنه خلک وروزه خلک دغه که بعد د هغې نه
هغه پاڅېد او په تبلیغ یې شروع وکړه نو الله ولا دا اوچت او دا درنه وینا په نصیب کړې وه. الله وایي قولا ثقیلا، دا درنه وینا ده. نو دا درنه وینا زمونږ د ورور مخې ته کړې ده او دا دې زمونږ بچو ته ښیي. نو موږ ته دا باید دي چې د دې ورور دا مدرسه، د دې دا ورور دا دستګاه، د دې ورور دا تعلیم او ته دا ځای موږ ګلزار کو په خپلو بچو باندې دا خپل بچي ورته راولېږو چې دا د دې ورور ماته پوښتنې وکړلې. دې ورور ډېرې کمې روپۍ علما دې ورور ماته وویله چې دا روپۍ په دې وجه باندې اخلو موږ چې دې باندې کتاب واخلو، کتابچه پې واخلو، قلم پې واخلو، د طالبانو دپاره ټوپۍ موپۍ پې واخلو، دغې دپاره دغه کوو. نور خو د خدای فضل او رحم دی. دا خانداني مطلب دا دی چې ښه موړ دی، ښه پټ دی، ښه دغه دی. داسې نه چې مسکین او یو فقیر دی، فقیر نه دی. دا ښه خانداني سړی دی، ښه دروند سړی دی. مطلب دا دی چې ډېرو کوټوالي مانې په دې ځوانۍ کې چې الله رب العالمین دې ته دا علم او دا اراده ورته الله تعالی په نصیب کړله چې زمونږ بچو ته دا علم ورښیي، زمونږ بچو ته دا تعلیم ورښیي. نو موږ ته باید دا دی چې موږ ته خپل بچي راولېږو، خپل بچو نه پوډرین جوړ نه کړو، چرسین جوړ نه کړو. ځکه چې قریب الله نه ما پوښتنه وکړه، هغه وویله چې زه راووتم دې خوړ ته. نو ما ته دا فکر شو چې ګټلې مې هر سړي به څادر په ځان باندې داسې نسکور کړی او دا باتۍ به یې لګولې او دا به یې کش کوله صیبه، او دا سربانډې به یې څکلې صیبه، دا پوډر به یې څکلو، دا چرس به یې څکلو. نو ما سره وایي دا یېره پیدا شوله چې دا خلک خو داسې شولو خو چې دا نواقع نسل نه وران نه شي. نو زه لګېدم او ما سره دا فکر پیدا شو. نو بعد د هغې نه ما په دیوالونو باندې او ما په دې بورډونو باندې خپله دغه ولیکله، پته ولیکله چې وروره دا مې مدرسه ده، دا مې دستګاه ده، دا مې وروره د دیني تعلیم ځای دی، دا وروره یو مرکزي ځای دی. دا به موږ او تاسو انشاءالله تعالی زموږ او ستاسو دا بچي به کامیابوي. باید دا دی چې محترمینو دې ته بچي راولېږو، خپل بچو باندې دا تعلیم وکړو. او دا واحد ټیوشن دی چې دستګاه ده چې دلته هم دیني تعلیمات ما قریب الله صاحب نه پوښتنه وکړه. هغه ماته وویله چې اول قدم کې قرآن ورته یادو، دویم قدم کې ورته حدیث یادو، دواګانې ورته زده کوو. دا ګوره هر څه په دې ځوانۍ کې چې الله رب العالمین وایي چې کوم وخت کې د قیامت ورځ دغه شي او د قبرونو نه خلک پاڅېږي، که دا دویمه شپېلۍ وویل شي او د قبرونو نه خلک پاڅي. نو چې قبرونو نه خلک پاڅېږي نو یکدم به هر سړی به دا شګې او دا سر نه به دا خاورې څنډي او روان به او دا عبارت ووایي سبحانک اللهم وبحمدک. نو که دا زمونږ بچو زده کړي نه وي نو تا به څه ووایي؟ دا قریب الله صاحب یې ورته زده کوي، خپل بچي ورته راولېږئ چې دا یې وروځي او دا ورته دا تعلیم ورته زده کړي، دواګانې ورته زده کوي. دې مکتبونو چوټیانې دي یوازې ګرځي شینولي کوي، څوک څه کوي او څوک کرکټونه کوي، څوک څه کوي. نو داسې وکړئ چې دا پې مه کوئ، د دې بچو دا عمر مه ضایع کوئ، دې ځای ته یې راولېږئ او کامیاب یې کړئ دا خپل بچي. نو حدیث مې رااخیستی و. نو دا چې کوم وخت کې پاڅېږي او روان شي د قیامت په ورځ که نه دې یار دې ځوان دا فکر الله تعالی ورته په ذهن کې اچولی دی. ګوره چې روان شي او ورته وایي چې وروره راځه چې د الله دیدار وکړو. 5 وخته مانځه کې قریب الله صاحب دا دعا کوو چې الله زموږ او ستاسو الله دیدار نصیب کړي. ویوي که نه ویو نو الله به دې ملایکو ته ووایي چې دا خلک ورته وایي. قریب الله صاحب د حدیث خو توجه شه وای دا خلک ورته وایي. وای څنګه؟ وای د 5 خبرو پوښتنه دې کوو. 5 خبرې کم دي. ما تعالی عمر درکړی په څه کې دې تېر کړ. الله به ورته ووایي که د 5 خبرو کې دا زما بنده کامیاب شو ما ته یې راپرېږده چې زما دیدار وکړي، او که د 5 خبرو کې ناکام شو نو دا بیا ناکام دی صاحبه. 5 خبرې کم دي قریب الله صاحب، هغه دا دي ما تعالی عمر درکړی په څه کې دې تېر کړ، ما تعالی ځواني درکړی وه په څه کې دې زړه کړله، مال دې د کومه طرفه ګټلی و، درېیم دا، څلورم دا چې په کوم طرف دې لګولی و، پنځم د علماو نه به پوښتنه کوي چې عالمه ما تعالی علم درکړی و، الله به ورته وایي قولا ثقیلا دا درنه وینا مې ته نصیب کړې وه، تا چاته ښودلی دی دا علم دې چاته ښودلی دی. نو اوس به موږ د دې 5 خبرو کې د الله په وړاندې خو دروغ نه ویل کېږي قریب الله صاحب که نه. نو که د موږ نه پوښتنه وکړي چې د عمر دې په څه کې تېر کړ نو موږ به ووایو چې موږ په عبثیتو کې تېر کړ، موږ به منافقت، په رضالت،
په دروغو کې په پوډرو کې په چرسو کې په اپینو کې او جب تراشۍ کې هم دا عمر تیر کړ غریب الله صاحب داسې نه ده سمه ده نو دا دې کې تیر کړ خو ما تعالی ځواني درکړې وه او دغه مې عمر مې په څه کې تیر کړ راشه که ټوخېږي اوس بله واوره که نه غریب الله صاحب لکه کله کله به د خوشحالمنده خبره هم کوو د حدیثو په دغه کې په رڼا کې نو داسې ورته وویله چې ما تعالی عمر درکړی عمر خو مې په ټول منافقت کې تیر کړ په رضالت کې مې تیر کړ په دروغو کې مې تیر کړ په کڼکپۍ کې مې تیر کړ وروره په پوډرو کې په چرسو کې په اپینو کې مې تیر کړ ولې چې ته د خدای قرآن نه راخستې چې ته یو عالم ته نه وې کېناستلې چې ته یو پټۍ سپاره نه وه راخستې نه 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 دا راته مه ووایه دا ما نه وکړې ها عمر خو دې په دې ګندګۍ کې تیر کړ نو ځواني مې درکړې وه په ځوانۍ دې چې وکړه لکه د قریب الله صاحب ځواني ده او الله تعالی ورته دا فکر اچولی دی وګوره ځوانۍ نه څنګه کار اخلي د دین کار اخلي د ځوانۍ ګوره ورته دا حدیث مې د قریب الله صاحب په دغه کې وویو چې دې ته الله تعالی ځواني ورکړله نو دویمه به الله تعالی د ځوانۍ پوښتنه کوي بنده ما تعالی ځواني درکړې وه دا به دې په څه کې زاړه کړله نو موږ به ورته څه ویو د الله په وړاندې خو دروغ نه چلېږي قریب الله صاحب که نه نو موږ به ورته ویو ځواني م دا غټ موبایل پیدا کړی صاحبه که نه دا غټ دا ګوته مالې چلېږي دا قریب الله صاحب چې زما مخې ته نیولی دی داسې نو دا م پیدا کړی و او دا م چلوو نو دا خو م لکه چلوو که نه جي دا م چلوو ټولو ځواني م په دې کې مصرف کړله ټیک شوله که نه ځواني م په دې کې تېره کړه ځواني م په دې کې تېره کړه وروره د 5 مملکتونو بې ادبي دي ما په 5 مملکتونو چې کومې مملکت ښځې ښایسته وي هغه م راړولې مطلب دا دی چې لکه خپل لاس سره به م هغه دغه کوله شاخوت پوره کوو او دغې نه م دغه پوره ځواني م په دې کې دغه کړله لړه کړه ځواني م په دې کې څه کړله بلکل م لړه کړه دا ګوته م چلوله صاحبه چې بس ماخوستن نه به ماخوستن منځو د سهار منځ خو به نه م نه او بیخي نه او صاحب خو بالکل وروره پلا به راپسې راغلی ډبه پاڅېږه په لتو بیا نه چې بالکل چې دا اوبه بیا رامانې وړم نه به پاڅېدلو ولې چې شپه به شوګیر کړې وه نو عمر هم په دې کې تېر کړ دا ځواني هم په دې کې تېره کړله ګوته م چلوله صاحبه لکه د ګوتې چلولو په ځای باندې قرآن دې ولنه راخسته حدیث دې ولنه راخستلو چې تا د وایي یو ځای کې قریب الله صاحبو زما داسې پالکانو باندې دغه وشوله چاپه مې لګوله هو چاپه مې لګوله قریب الله صاحب لږ لږ ته م داسې خبرې کوه چې چاپه مې لګوله صحیح ده نو قریب الله صاحب چې لکه ما چاپه لګوله نو 15 کسانو باندې ما چاپې لګولې د هلکانو باندې چې ګورم دا د احسان الله مولوي صاحب زوی دی نو دا چې کومه که چې زه رالم چې پام مې وکړو یو لګی دی ځان له ناست یم هلې خیر دی خیر دی مولوي صاحب څنګه خیرت دی هغه چې مې ګیر که په دې عمل باندې نو هغې څنګه عمل کوو نعوذ بالله من ذلک هغه د دې خپل لاس سره خپل لواطت کوو او دې ښځو ته بې ګټلې الله اکبر کبیره حمدا کثیره بکرة واسیله پوه شولې د الله نه بخښنه وغواړئ چې موږ او تاسو معنی د کاڼو باران څه کېږي چې د اور باران نه باندې ونیسي هغه به بس مهربانه چې ګټل مې دا 15 واړه کسان چې مې ونیولو دو څنګه چل کوو وروره دا ښځې به یې راړولې وې د 15 مملکتونو ښځې چې کومه ښځه به کې ښایسته وه لغړه توغړه او هغه خپل لاس سره بیا زینا کوله نعوذ بالله من ذلک نو حالات ډېر دغه دي نو زه دا وایم چې ځواني م په دې کې تېره کړه تباه م کړله هلاک م کړه ځواني په دې مانځه کې تېره کړه ځواني په د خدای په قرآن تېره کړه ځواني د پیغمبر په حدیثو تېره کړه مطلب مې دا و چې دی قریب الله صاحب دا دستګاه کلاو کړله دا کامیابه کوي دې ته بچي راولېږئ چې دې عمل نه واوړي پوه شولې چې دوی د قرآن او حدیث ور وښیي پوښتنه د نه کېږي پوښتنه د نه کوي بنده دا یوه خبره به ته زه وکړم مولوي قریب الله صاحب نه علاوه قریب الله صاحب خپله ډېر ګناهګار انسان یم خو زه یم زه داسې فکر کوم زه یم چې زمونږ دا د غریبۍ چې کومه د دستګاه ده ټیوشن دی یا ټیک ده کورس ورته وی دا به واحد اولنی کورس چې دی کې د دنیادار سړي دپاره پکې هم ځای شته دی او د دیندار سړي هم لکه قاریانو دپاره پکې د قاریانو مولیان ټایپ خلک چې دوی دپاره پکې زه عربي زبان عربي ژبه قریب الله صاحب تدریس کوم تاسو نه ډېره مننه داسې ده چې لکه زه دا وایم چې تاله د الله اجر درکړي او ستا په ځوانۍ کې د الله تعالی خیر او برکت واچوي ځکه تا ډېر ښکلی کار روان کړی دی الله دې کامیاب لره الله دې ګل ګلزار لره خو لکه د ځوانۍ پوښتنه به کېږي قریب الله صاحب ما تاسو ویله حدیثو ته درېیم د ځوانۍ پوښتنه به نه کېږي چې ځواني دې په څه کې تېره کړه دویم دا دی
نو موږ به وایو ځواني مو ټوله سه مهربانه پردو ښځو پسې ګرځېدلو چې کومه یوه سپینه ده او کومه یوه سره ده او کومه یوه خړه ده سه مهربانه دا تلې مو له څه لري د خول کې ناست دي که نه صاحبه همدې دپاره ناست دي که نه دا څنګه ده دا څنګه ده دا څنګه ده لکه د خدای بنده د خدای بنده ځواني په د الله په دین کې تېره کا په قرآن او په حدیث یې واړوه قریب الله صاحب ښه درېیم به پوښتنه به درنه دا کوي چې مال دې د کومه طرفه ګټلی و نو موږ به ورته وایو مال هم دې ګټلی چې خلکو جبونه به هم والو جب تراشي هم کوله خبرې وضاحت له بل ورکه چې که ته نه خفه کېږې جی 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 ډېر ملګري وایي ما تا سره سلفي ایستلې وه نو ډېرو ملګرو ما ته ویل لکه ما ستا سلفي سره ما لیکلي وو که نه مولوي صاحب نقیب محمد سره ډېر زمونږ لکه جی رحمت الله نوم دی تاسو مهرباني وکړئ رحمت الله مولانا رحمت الله صحیح ده صحیح یو خو دغه ګوره ما ته اوس ستا اصلي نوم یاد شي ما لکه ستا خپل نوم نقیب محمد نه 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 جی لکه بل د دې ګیرې وضاحت له ورکې چې ما دا ګیره څه مرض دی دا څه دا وروره زما په دې اینه کې څه دغه دی پرخ دی او زمونږ دا ګیره لکه خیږي لکه داسې ده جي لکه دا زمونږ دا ګیره خیږي او دا د وخت نه خیږي د ټولو مخلوق ته ټول د بندګانو ته د رب العالمین بندګانو ته پته ده دا نه خرې او نه خینچې کوو خو د الله مرضونه دی او زمونږ پې صبر دی الله تعالی دې موږ او تاسو نه دا مرضونه لرې کړي په خپل قدرت کامله سره بای ګیره مانه په بریتو او په دغه مانه به د چا نه دوکه کېږي پوه شو په خبره باندې تقوا د دې شی دی خو زمونږ به دې ګیره کې مرض دی سنت طریقه ده دغه طریقه ده ما نه قریب الله صاحب پوښتنه وکړه ما ورته جواب ورکړه چې دې ګیره کې زما مرض دی بای ګیره زما خیږي نو چې خیږي دا مرض موږ باندې الله یې ښه دی پوه شو په خبره باندې که نه الله دې زمونږ دې ګیرې نه دا مرض لرې کړي دا څنګه مولا دی قریب الله صاحب قریب الله صاحب قریب الله صاحب لکه د دې کې دا خبره تر داسې کومه چې لکه دې چاته پته نه وي که نه بلکل صحیح خبره یې کړله خو زه دې ټول مخلوق ته دا په اعلانې سره وایم چې دا ګیره زما خیږي او مطلب دا نه وامه او نه خریمه نو چې یو سړی ګیره نه وایي او نه خرې نو ګناه د څه نه راغله دا خو الله تعالی په خپله وباسي په خپله دا کې دا مرض دی پکې صحیح ده قریب الله صاحب او نورو درېیمه پوښتنه به دنه دا کوي چې مال دې په کومه طریقه ګټلی وه حدیث مې رااخیستی دی نو درېیمه پوښتنه به موږ به جواب دا ورکوو چې موږ غلاګانې کولې د خلکو جبونه هم والو قتل قتول هم کوو او بس یې مهربانه دا قتال هم کوو موږ څه کولو مال هم جمع کوو په دې معنې ښه په کومه طریقه د څلورمه پوښتنه دا ده چې په کومه طریقه دې لګولی دی صحیح ده قریب الله صاحب نو موږ به وایو چې هلکه په دې طریقه مې لګولی دی یا مې د زوی واده و یا مې د وراره واده و یا مې د ګاونډي واده و یا مې د یار دوست واده و نو څنګه چې دا ژړاګان مې راوسره او دا به تاو راتاو شو که نه ا د ښځو پسانې سینې یخي یار او صاحب مهربانه سې ربړېږي را ربړېږي ته به وایې چې ښځه دا ښځه ده صاحبه پوه شو په خبره او هغه نرانې خدایم خوا هغه ژړاګانې و که نه تېروځه یې پې مه هغه چې څنګه به تاو راتاو شو موږ به یو دم د پنځریزو صاحبه دغه ورته ور واچوله ده یو شک به هم دې تېر که بس یې مهربانه ژړاګان باندې هم دا روپۍ شیندلې صحیح ده نو دا روپۍ بیا په دې لار کې لګولې وي د الله په دین هم نه وي لګولې کوم تفسیر هم پې نه و اخیستی کوم جومات هم پې نه و جوړ کړی کومه مدرسه هم پې نه وه جوړه کړې کوم بچي له بیا سپاره نه و اخیستې پوه شو په خبره باندې که نه چاره جانماز هم پې نه و اخیستې مطلب دا جومات بمبر هم پې نه و جوړ کړی خو لکه څه هم پې کلي وو دې ژړاګانو باندې هم شیندلي وو صاحب مهربانه او په زیناګانو هم شیندلي وي بس صاحب مهربانه دا د یوې ښځې سره لینم دا د بلې ښځې سره په دې هم دا روپۍ شیندلي نو د دې جواب هم دا ورکوو پنځمه مولا نه به پوښتنه کوي چې مولوي صاحب ما تعالی علم درکړی و دا اوچته دغه مې دله دده کړې وه تا په دې کې څه وکړله نو مولیان به جواب کې څه وایي که ما حق ویو خو د سیمټي کور نه ایستلمه که نه ما له بیا لکه سرسیره کوله ما له بیا و که نه سیمټي کور کې اوسېږو جي او مطلب دا دی چې تیر دغه راته لګېدلی یو ټر راته لګېدلی تیر وروره مطلب دا دی چې لکه د ګیسونو دغه راته لګېدلي پوخ کور یې الله کلی سیمټي کور یې الله کلی نو وروره چې موږ حق وویو مولوي صاحب به ورته ووایي چې الله چې ما حق ویو نو زه خو د امامتۍ نه ایستلم واړه واړه بچي مې وو ما به څه خوړله نو دې پنځو خبرو کې موږ ناکامې ګوره باید دا دی چې ځان کامیابوو قریب الله قریبي صاحب دا حدیث مې ستاسو مخکې ویو نو د خدای قرآن او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ویو هغه جمال الدین چېرته دی ستاسو زوی چېرته ورک دی هغه خو مزدورۍ له ځي هغه دی ما نه مې لیدلی ښه یوه خبره ورته وکړه لنډه خبره ورته وکړه چې جامع کلمه جامع خبرې ډېرې معناوې او ډېرې فایدې پکې پرتې بس دی زه هم په خپو په سر ناست یم ټیک ده زه هم د پښو په سر ناست یم جي تاسو لکه خیر خو لکه هلکان یاستئ او لکه موږ خو زاړی خو لکه تا نه ډېره ډېره مننه خو الله رب العالمین وایي بچي دې رالېږه ښه ان شاء الله تعالی یو هلک دغه دی
دا نه دا یو د دین لګ رکوټه دی بس زم دا دواړه برازي د خیره سره او د الله د رضا لپاره ان شاء الله چې هغه کتابونه چې د کتابونه به زما د طرف بس 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 2 روپۍ نه اله و ما بس دغه برازي د خیره سره ما قستنم به وته دغه کې ولکه ما ټول خلکو ته ټول مسلمانانو ته دا واز دی چې کوم ځای پورې دا زما واز رسیږي د الله د رضا لپاره د خپل بچي دی دغه ته رالیږي قریب الله صاحب ته چې دا ستاسو بچو ته مونځ صحیح کړي ستاسو بچو ته دا پټۍ سپاره صحیح کړي قرآن او حدیث ورته صحیح کړي د دین تعلیم ورته صحیح کړي د دنیایي تعلیم ورته صحیح کړي چې څنګه انسانان دي جوړ شي او مطلب دا دی چې باغ انسانتوب خو زده کړي که نه د مور او پلار حق خو بیا وپېژني که نه نو ټول خلکو ته دا زما دغه دې بلاورونه څه کېږي بلاورونه څه کېږي دا بلاوري ولاو دې د کرکټو نه څه کېږي او دې دغه نه څه کېږي ګزار یو بل پسې کول د کاڼو لوبې کوله نو هلته ټیوشن کې لکه کورس لا یو ګزار راغلی یو ماشوم نو ولید بوټو کې ګلانو کې لګېده بل چې راغلی کاش زما دا سر یې ویشت نو خو زه وایم چې یا بچیا ګوره قریب الله قریبي صاحب ته مهرباني لکه خو کېده زه وایم چې شنولیونه هم دې تیر شي بلاورونه هم دې تیر شي د کرکټونو نه هم دې تیر شي مطلب دا دی چې لکه د دې لوبو نه دې تیر شي دا ټول عمر دې په دا ماشوم په څه کې تیر کړي په قرآن او په حدیثو دې تیر کړي نو دا به دې نه به د ګلاب ګل جوړ شي دا به د الله په وړاندې دا د رسول الله په وړاندې دا د بندګانو په وړاندې دا به عزتمني نو که ټول خپل څوک خپل بچي عزتمن کول غواړئ او قدرمن کول غواړئ وی چې دا زمونږ د مور او پلار عزت وکړي د مور او پلار شرافت وکړي د مور او پلار خدمت وکړي نو دې قریبي صاحب ته راولېږئ چې مطلب دا چې قرآن او حدیث ورته ووایي او الله به دې له هم اجر ورکړي او زمونږ بچو له به هم الله اجر ورکړي او زمونږ بچو ته دا ستاینه کوي دې ته مه ګورئ موږ او تاسو په انګریزۍ معنی چې یو سړی د انګریزۍ استاد دی 5,000 6,000 10,000 روپۍ اخلي داخله پیشو د دې نه چې بیا ته حساب ورته کوې د کال 2 لکه روپۍ راځي هغه خو موږ سره نشته دی دا قریب الله صاحب یا 300 روپۍ او یا 500 روپۍ دا څه دي چې په چرس یې ورکې په نثار یې ورکې په پوډر یې ورکې نو د الله په دین مې ول نه ورکې نو قریب الله صاحب زما ټول ته دا آواز دی چې ستا د سینټر ته دي دا ماشومانان رالیږي دې ځای ته دې دستګاه ته دې مدرسې ته او الله بیا کامیاب کړي الله دې تام کامیاب کړي مونږ الله کامیاب کړي وصلی الله تعالی علیه و علی اصحابه اجمعین برحمتک وارحم الراحمین.